په خوست کې د پوهنتونونو او لوړ زده کړو ادارو فارغان له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د حکومت کې د هغوی د مسلک سره سمې دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترلاسه کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربو لرل دي، خو کاري تجربه په کور اجرا او دکان کې نه بلکې په اداره کې ترلاسه کیږي. بلخو د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه په ځای بولي او وایي چې هغوی لپاره به په حکومتي ادارو کې د کار زده کولو او تجربو د حاصلولو په خاطر 6 میاشتني پروګرامونه عملي کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي. د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشنواره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد په نوم د یاد پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې ویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د جذب په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هېوادونو ته د کار کولو لپاره ځي او یو ستر چیلنج چې دوی ته یې مخکې ږدي هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري، خو دا باید ومني چې کاري تجربه په کور، جومات، حجره او دکان کې نه ترلاسه کیږي. خوست والي حلیم فدایی چې د یاد جشنوارې ګډونوال و په خپلو خبرو کې د کار موندنې په برخو کې د محصلانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولی سو چې تر 6 میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کو تر څو دوی تجربه حاصله کړي او له 6 میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه همدا ده چې تاسو دنده په دې نه درکول کېږي چې تاسو تجربه نه لرئ، چې په هر اداره کې تاسو خوښه وي هلته به تاسو